روښانه لار د قرآن او حدیث په رڼا کې د یوې موضوع روښانه کول او د اورېدونکو پوښتنو ته ځوابونه. د ویلما ځنه سړی ځان منع کي تګ راتګ ورسره نه کوي نو ګناهګار خو پې نه دی. د ګناه په کار کې د چا سره مرسته مه کوئ، نیکۍ کار کې مرسته کوئ. ګاډي کې موس کېږي روان ګاډي کې. طلاق دی که هغه په رښتیاو کې وي او که په ټوکو کې وي. وړاندې کوونکی مفتی عبدالاحد خاکسار. له شنبې تر چهارشنبې د ماسپښین 1 بجه په 103.5 او 95.2 FM څپو. له شمشاد FM روښانه لار. چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده، څه ښکلې مدینه ده، سنگر ده د اسلام. څه ښکلې مدینه ده، سنگر ده د اسلام. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د شمشاد رادیو ټولو اوریدونکو او د روښانه لار ټولو قدرمنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده چې روغ او جوړ او د صحت برخمن اوسئ. دا د یو ځل بیا زه عبدالاحد خاکسار ستاسو په درانه خدمت کې په دې یو ساعته دیني خپرونه کې له تاسو سره ستاسو په چوپړ کې یم. کولی شئ د تیر په څیر زموږ سره خپلې اړیکې ونیسئ او خپلې پوښتنې را سره شریکې کړئ د موضوع اړوند یا خارج له موضوع څخه. هغه ګران اورېدونکي چې غواړي زموږ سره خپلې اړیکې شریکې کړي او خپل سوالونه زموږ سره یو ځای کړي، د هغوی دپاره د اړیکو شمېره 020805555 0202 کولی شئ چې زموږ سره خپلې اړیکې ټینګې کړي او خپل سوالونه او خپل د دین متعلق پوښتنې زموږ سره شریکې کړي. زموږ نننۍ موضوع د تیر په څیر بیا یو بحث ته ځانګړې شوې ده چې هغه بحث د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک څه بعضې نصیحتونه چې خپلو ملګرو ته یې کړي. د رب العالمین جل جلاله نه د صحیح وینا او د عمل توفیق غواړم، او ثانیاً تاسو د پاره د صحیح اوریدو او د عمل توفیق غواړم. الله دې د دواړو نصیبه وګرځوي. قرآن عظیم الشان کې رب العالمین جل جلاله مؤمنانو ته ځانګړی امر کوي، ورته وایي: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. ای د ایمان خاوندانو د الله نه وویریږئ. د الله نه ویره په زړه کې پیدا کوي. ټول سره پیژني چې د الله نه ویرېدل څه شي ته وایي. د الله نه ویره دا چې د الله د نافرمانیو نه ځان وساته او د الله د احکامو پابندي وکړه. وکونو مع الصادقین. دویمه خبره الله تعالی وایي د رښتونو خلکو سره ملګري شئ. هغه خلک چې رښتیا ویونکي دي، هغه خلک چې په رښتیا ویلو باندې عادت دي، هغه خلک چې په عقیده کې رښتونی دي او په صحیح لار روان دي، د هغې سره ملګري شئ. د هغې د جملې څخه یو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی چې دا د مسلمانانو دویم خلیفه امیر المؤمنین یادېږي. د په وخت کې ډېر فتوحات شوي، اسلامي حکومت ډېر فراخه شوی دی او ډېر وطنونه او هیوادونه
د په وخت کې د مسلمانانو یعنی د صحابه کرامو زیر قبضه راغلی دي. دا یو ډیر هوښیار انسان چې عرب او عجم منی، دښمن او دوست منی، چې دا ډیر هوښیار انسان د یو ځل په محفل کې ناست دی. صحابه کرام ملګری ته پوښتنه کوي، مطالبه کوي، یا امیر المؤمنین منږ ته څه نصیحتونه وکړه، ستاسو تجربه ډیره ده، د رسول الله مبارک سره ناست خلک یی، رسول الله مبارک بس تاسو سره مشورې کولې، ستاسو د مشورې نه رسول الله مبارک سرغړونه نه کوله، ستاسو فیصله به بسر چشم منله. د محبوب علیه الصلاة والسلام تاسو سره مینه وه، لوی خلک یی، موږ ته هم څه نصیحتونه وکړئ. محمد یوسف کاندهلوی رحمت الله علیه په حیات الصحابه جلد 3 صفحه نمبر 615 کې د دې نصیحتونه ذکر کړي. ملګرو ته نصیحتونه ذکر کړي، ملګری د زړه په غوږونو باندې اوري. اولنې نصیحت ورته دا کوي، اے ملګرو نن عملو کوي، نننۍ ورځ د عمل د پاره ده، د الله نه د ویرې د پاره ده. په نن ورځ کې الله خوشاله کوي، سبا بیا هیڅ هم نشئ کولی. مطلب د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا دی، د نن نه مطلب ژوند او زندگی ده. په زندگی کې الله خوشاله کا، عبادتو کا، ذکر اذکارو کا، د قرآن تلاوتو کا. سبا ته هیڅ هم نشي کولی، سبا د حساب ورځ ده، قبر او قیامت یادوي. دلته که هر څه وکړي د دې بدل او د دې اجر د مرګ نه بعد به ګوري. نو نن عمل وکړئ، نن د عمل وخت دی، سبا ته د بدلې وخت دی، الله به درته بدل درکوي. نصیحت ورته دا کوي، خلکو ته نصیحت کولو کې ځان د یاد ونه باسي. ولې؟ د قیامت په ورځ به ستا د عمل باره کې ستا نه پوښتنه کیږي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وایي، خلکو ته نصیحت کولو کې ځان د یاده مه وباسه، ولې د قیامت په ورځ به ستا نه ستا د عمل په حق له پوښتنه کیږي. مطلب د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا دی، بعضې وخت کې نصیحت کوونکی چې نصیحت کوي، نو د دې وخت کې د ده په زړه کې یو رعب غوندې د کبر راشي چې زه خو ډېر نیک انسان یم، خلکو ته نصیحت کوم، ما کې هیڅ کمی نشته، خلک ما ته محتاج دي، زه ورته نصیحت کوم. خیر دی، خلکو ته د مونځ حکم کوم، خپله نه کوم. خلکو ته وایم جنګونه مه کوئ، خپله اخلاق خیر دی که صحیح نه کوم. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وایي داسې مه کوم، ځکه د قیامت په ورځ تا نه د دې پوښتنه نه کیږي چې تا فلان سړی سم کړی او که نه، تا نه به د دې پوښتنه کیږي ستا اخلاق څنګه و، ستا عمل څنګه و. متاسفانه بعضې خلک موږ داسې لرو، منځونه نه کوي، که ورته ووایي چې ولې، وایي موږ بادشاهان یو، زموږ کورنۍ د بادشاهۍ ده، زموږ نیکان ډېر عجیب خلک تیر شوي، زموږ نیکونه هغوی ډېر نیک عمله خلک وو، زموږ به شفاعت کوي. بعضې خلک وایي موږ سیدان یو، خپله مونځ نه کوي. که ورته یې ولې، وایي زه سید یم، زما مشران به زما شفاعت کوي. نه ورور، که ته سید، دا الله یو مرتبه تا ته درکړې چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اولاد کې راوستلی، ته د هغې شکریه ادا که، مونځ کوه، ذکر اذکار کوه،
ولی په نسبت د نورو مسلمانانو ته پیغمبر ته نږدې تی اولاد ته نسبی اولاد. بعضې نیکان خلک په ځان باندې مغرور وي. عمر رضی الله تعالی عنہ وایي داسې مه کوه، خلکو ته نصیحت کولو کې ځان د یادو نه باسې. مشران وایي یو ګوته چې بل ته نیسې د نښې دپاره درې تا ته را اوړي. اول ځان اصلاح کا، بیا ورپسې د بل د اصلاح کوشش وکړه. ولې کوم انسان چې د ځان د اصلاح کوشش کوي، الله د هغې په کلام او په خبره کې برکت اچوي، بل انسان هم پې عمل کوي. بل نصیحت دا دی چې اخوا دیخوا مه ګرځه. اخوا دیخوا ګرځېدو سره د ورځ مه تېروه. ولې ته چې کوم عمل کوې فرښتې الله درکړي هغه یې لیکي، نو که خراب عملو کې د هغې جواب به کوې په ورځ د قیامت کې، نو ولې په ځان باندې پیټی زیاتی؟ ځان ته ولې تکلیف ورکوې؟ بالخصوص هغه نوجوانان ورونه چې هغوی ټوله ورځ په عبثیاتو کې تیره کړي، نه د تعلیم غم ورسره وي، نه د سبق غم ورسره وي، نه د کور نه د پالنې غم ورسره وي. صرف خواهشات خپل رهبر جوړ کړی، له لعب مستیګانې د ځان دپاره یوه مشغوله جوړه کړي. داسې مه کوه. الله تا ته ځواني درکړې، وخت یې درکړی، بې ځایه مه مصرفوه، ځکه دا وقت لیکلی کېږي. بله دا چې کله در نه ګناه وشي، عاجل ورپسې نیکي وکړه. عمر صاحب وایي کله چې در نه ګناه وشي الله مکه، نو ورپسې زر تر زره عاجل نیکي وکړه. ولې دې نیکۍ سره ستا ګناه ختمیږي، خو بشرط چې دا ګناه دې صغیره وي، کبیره نه. کبیره په عمل سره نه معاف کیږي، کبیره په نیک عمل سره نه معاف کیږي، هغې توبې ته ضرورت لري. نو چې کله هم ګناه وکړې توبه وباسه زر، یا زر نیکي وکړه. متاسفانه موږ ګناه هم کوو، بیا پې خوشحاله هم یو. غوږونو کې به ګوشکي ورکړي، کله چې یوه سندره واوري، هغې نه بعد چې دا سندره واوري داسې نه وي چې استغفر الله، بیا وایي ډېره مزه یې وکړه، زبردسته یې ویلې ده. بل ملګري ته م وایي راشه چې تا ته هم دا سندره واوروم، ته هم ځان سره موبایل کې وساته. څومره د افسوس خبره. صحیح ده انسان نه ګناه کېږي، خو انسان ورپسې یا نیکي وکړي یا پښیمانه شي. پښیمانه شي الله په دې باندې هم خوشحالېږي. او چې ګناه مو وکړي بیا وایي چې ډېره زبردسته مزه یې وکړه، په دغې وینا باندې انسان د اسلام د دایرې نه وځي. ځکه دا خو الله منع کړي. خوند په هغه څه کې شته چې الله پې حکم کړی. بله دا کوم شی چې تکلیف درکوي جدایي ته نه اختیار کا. څه مطلب یې دا دی ګناه کول تا ته تکلیف درکوي. د مثال په توګه که ته غلا کوې نو دا به په ځان باندې اول منې. که څوک مخې ته راغی او زما مخه نیسي زه به هغه انسان وژنم. دویم به دا په ځان باندې منې کیدی شي چې ما هم څوک ووژني. دریم به دا منې که د دیوال نه وغورځېدلم یا به مې لاس ماتي یا پښه. څلورم به دا منې چې هغه کور کې به زما یوه خور مسلمانه خور ناسته وي، د هغې بې عزتي به کوم. پنځم به دا منې چې د دې مسلمان مال به را اخلم. چې دومره ګناهونه د یو ګناه پسې تړلي نو تکلیف کې د واقع کوي مه کوه ګناه. نیکي د تکلیف کې نه واقع کوي. راشه مونځ وکړه د ماسپښین، ودرېږه د پکي لاندې اودس وکړه ښه مزېدار، او بیا د هغې نه بعد ودرېږه مونځ دې وکړه. څومره ښه. بل نصیحت ورته کوي نیک عمله انسان دوست جوړ کا.
خو یاد لره داسې دوستان ډېر په سختۍ سره انسان ته حاصلیږي، ډېر په سختۍ سره انسان پیدا کوي. نیکان خلق د ځان دپاره دوستان جوړ کوي. د دې وجې نه صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند. د نیکانو ملګرتیا به دې نیک کی او د بدانو ملګرتیا به دې بد کی. بله دا ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای لا تصاحب الا مؤمنا. ملګری مه نیسه، ملګری مه جوړوه مګر مؤمن سړی ملګری کا، که چې تام د ځان سره نیک کی. عبدالرحمن بابا وای په مجلس د عالمانو بسره زر شي، په مجلس د عالمانو بسره زر شي، که څوک کاڼی وي یا لوټه د صحرا. د نیکانو سره په ناسته کې خیر دی، د بدانو سره په ناسته کې بدي ده. بدعمله انسان به درنه جوړ کي. د نیکانو سره کینه چې الله در د نیکي د ادا کولو توفیق درکي. بل نصیحت دا کوي خپلو معاملاتو کې د عقلمندو خلکو نه مشورې اخله، د هغې سره مشوره کوه بیا یو عمل شروع کوه. دنیایي کاروبار چې شروع کړه د عقلمندو سره اول مشوره وکړه. ولې پلار، یو مشر، ورور، استاز، دا ټول د انسان دپاره رهنمایان دي. د دوی نه مشوره واخله بیا به پښیمانه نه یې. او که مشوره دې وانه غستله نو که کامیاب وختلې خو صحیح ده، که ناکامه وختلې هر څوک به دې ملامته کوي. متاسفانه مونږ ګورو مونږ ته ډېر خلک راشي مولوي صاحب زما فلانکي سره ملګرتیا وه، د هغې سره مې یو ځای کاروبار شروع که، ولیکن زما سره دوکه وکړه، اوس زما حق کیږي که نه کیږي. زه بیا ورته یو خبره کوم، وایم ورور تا چې کله دغه دوستانه کې د دې سره د تجارت معامله شروع کوله، د یو عالم یا مشر سره د مشوره کړي؟ نه. نو مشران وای تیږه چې اخلي ځان پې ولې ملامت دې څوک دی؟ دا غم ځان ته تا کرلی، دا تکلیف ځان ته تا کرلی. بله ده د مسلمان د خولې نه چې تا ته کومه خبره ووتله د هغې مثبت طرف واخله او منفي ته یې مه ځه. او مسلمان درته نصیحت کوي په دې خبرو کې چې کوم مثبت خبرې دي هغه واخله، کوم چې منفي اړخونه لري هغې سره کار مه لره. متاسفانه موږ کې لویه ناکامي دا ده یو مسلمان چې راته نصیحت کوي موږ د هغې منفي طرف اخلو، مثبت یې غورځوو. همدغه وجوهات دي چې مسلمان په تنزل کې روان دی. د ښه ورځې مخ په دوربین کې هم نه ګوري، یو بل باندې بدګمانه دي. پرېږده بدګماني مسلمان ورور، بدګماني مه کوه. د عمر صاحب د قول مطابق دی یو انسان مثبت طرف واخله د خبرو، منفي ما اخله. بل نصیحت ورته کوي څوک چې خپل راز پټ وساتي نو اختیار به د دې سره وي خپل راز چاته مه وایه. د زړه راز زړه کې ساته. د دې وجې نه عبدالرحمن بابا وایي د زړه راز خپل یار ته مه وایه رحمانه. د زړه راز خپل یار ته مه وایه رحمانه، دغه یار به یار لري تا به رسوا کړي. هېڅکله هم خپل د زړه رازونه چاته مه وایې، اگر که دوست وي. بعضې خلک وایي دا مې صمیمي دوست دی، د زړه راز ورته وایه، مشوره ورسره وکړه مګر د زړه راز ورته مه وایه. که راز دې وویلې بیا د اختیار د لاسه لاړه، تر څو چې بیا خبره مشران وایي چې رښتیا راځي نو دروغ بیا کلی وران کړی. نو ته
راز خپل د زړه بل چاته مه وایه. اگر که ستا بیبي ولې نه وي، بعضې خبرې هغه پټې ساته. صحیح د خپل د بیبي سره په کور کې مشوره، د خپلې ښځې سره په کور کې مشوره، دا جائز دی، ښه عمل دی، مګر ډېر رازونه ورته مه وایه. ولې؟ الله مکه، خدای مکه، که طلاق راغی تر منځه ستا ټول رازونه به افشا کړي. ځکه طلاق چې راغی بیا د انتقام په نظر کې وي، نو مشوره ورسره کوې، ښه خبره ده، خو رازونه ورته مه ښکاره کوه، نقصاني به شي. بله دا چې همیشه رښتیا وایه، اگر که د دار د پاسه وخیجې، رښتیا وایه، دروغ مه وایه. دا رښتیا به درته نجات درکوي، دا رښتیا به دې بچ کوي، دروغ به دې هلاکوي. دروغ مه وایه. د دروغ مزل ډېر لنډ وي، د دروغو رسۍ ډېره نازکه ویش کېږي ډېر زر. دروغجن سړی مخکې د دې نه چې افشا نه شي، په زړه کې شک وي، تردد وي چې اوس څوک دا خبره ونه کړي، وروسته د افشا کېدو نه بیا یې عزت په هغې ټولنه کې نه وي. بله دا چې د دروغو قسم سپک مه ګڼه، الله به دې تباه کړي. الله اکبر. عمر صاحب وایي د دروغو قسم سپک مه ګڼه. بعضې خلک وایي په دروغو مې قسم وکړه، خیر دی، پروا نه کوي، د دروغو یو قسم به ورته وکړو. معامله کې چې کله خبرې کېږي، خیر دی، دا یو قسم به ستا دپاره مو که منډیوال مې نه، دونه حق خو راباندې لري چې دروغ ستا په حق له ووایه. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا د دروغو قسم دونه سپک مه ګڼه، الله به دې تباه و برباد کړي. ولې؟ په قسم کې د الله نوم یادېږي، نو ته د الله نوم په دوکه کې اخلې، عن قریبه ده چې الله به دې رسوا کړي. دا د عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ملغلرې وي چې خپلو ملګرو ته د نصیحت دپاره وکړي. برای کرم څومره ورونه چې هغوی نه خبره و، په تیر دور د معافي وغواړي، راتلونکي زندګۍ ته د کلک عزم وکړي چې د اله العالمین جل جلاله د دې ښایسته بنده چې عمر رضی الله تعالی عنہ دی، د دې په خبرو باندې به عمل صرف د الله د رضا دپاره کوم. الله نه به توفیق وغواړي. اله العالمین جل جلاله رحیم ذات دی، الله به درته مخکیني ګناهونه معاف کړي او د راتلونکي وخت د ګناهونو به درته نجات درکړي. خو د زړه په قصد او ارادې سره دغه اعمالو ته د ادا کولو نیت وکړه، او چې څه نه منع کړلې د هغې د پرېښودلو قصد وکړه. الله به د دواړه جهانونه ښایسته کړي. رب العالمین جل جلاله دې موږ او تاسو په دې باندې عاملین وګرځوي. مدینه دا سنگر د اسلام، ډېر صحابه پکې مدفن دي، څه ښکلې مدینه دا سنگر د اسلام. د شهداو په سرو وینو ته کس رضا، څه ښکلې مدینه دا سنگر د اول شفیع الله جان ورور هغې ویل چې سپین بولدک نه مې تاسو سره تماس نیولی، خو ستاسو نشرات دلته نشته. نو انشاء الله زه به دا د خپلو ملګرو سره شریک کړم او دا ستونزه به انشاء الله د الله په فضل سره حل شي. کوچی ورور د دې سوز نه موږ سره اړیکه نیولې وه. پوښتنه دا وه چې مانځه کې سوچونه راځي، د دې علاج راته وښیه. نو ورور کله چې مانځه ته ودرېږې، اللهم انی اعوذ بک من همزات الشیاطین دا وایه، یا آسان رب انی اعوذ بک من همزات الشیاطین. که دا دې یاد نه وي نو چې مونځ ته ودرېږې، مخکې د دې مونځ د ودرېدلو نه 100 دفعې د الله یو نوم دی، یا قادرو یا قادرو یا قادرو، 10 دفعې به ورپسې ووایي یا حافظو یا حافظو. بیا دې نیت وتړه، مانځه ته ودرېږه او په دې نیت او ارادې ودرېږه
چې الله تعالی به دې مرسته کوي او د شیطان نه به دې ساتي. او لږ لږ سوچونه فکرونه خو انسان ته په مونځ کې راځي، هغې نو څوک هم خلاص نه دی، خو تور پسې ذهن مه وړه. مثال که یو څیز د ذهن ته راځي نو ډېر پکې جور مه ورځه، ځکه بیا د همغه طرف ته پام ځي. دویمه پوښتنه د دې ورور دا وه چې موږ د چا سره چې مزدوري کوو، زموږ دغه مالک زموږ دغه مشر بې نمازه دی، یا موږ دپاره د دې سره کار کول مزدوري کول څنګه دي؟ ګران ورور، یو جواز دی او یو ورع ده او تقوا ده. نو جایز خدای ورسره، ځکه یو انسان کولی شي چې د ذمي کافر سره مزدوري وکړي، دا خو مسلمان دی، مزدوري جدا کار دی. ورع او تقوا دا ده چې د بېنماز سړي نه ځان وساته، دا تقوا ده. نو که ډېر ضرورت دې نه وي نو خو بل ځای کې ځان ته کاروبار وګوره، او که چېرته مجبوره یې یا دې نه بغیر د بل کار نشته نو ته کوه خپله مزدوري، تا دپاره جایز دی. استغفار وایه، د الله نه بخښنه غواړه، او د دپاره د الله نه د خیر دعا غواړه. په داسې یو طریقې ورته دعا وکړه او نصیحت ورته وکړه په داسې ترتیب باندې چې ته مستمایله کې، نو ثواب به دې وشي. دا به بهتره چې ته د دې نه ځان جدا کړې، دې نه به دا بهتره که ته ورته نصیحت کولی شي چې دې په صحیح لاره باندې روان کړي. امینه هغې خور کوي د کامې نه موږ سره اړیکه نیولې وه، وایي چې خاوند سره مې پیسې شته وه لیکن ما سره نشته، ما سره 30 ګرامه سره دي، په دې زکات شته که نه؟ نور هېڅ څه شی هم نه لرم، 30 ګرامه سرو باندې دا نصاب نه دی، په دې باندې زکات نه کېږي. که چېرته نور پیسې ورسره شریکې شوې بیا په ده باندې زکات کېږي. که پیسې نه وي یوازې هم دغه 30 ګرامه دي نو په دې باندې زکات نشته. د خاوند پیسې د ځان ته دي، خورکۍ ستا ځان ته دي. بل وایي چې خاوند ښځې ته ووایي طلاق درکوم، په دې الفاظو سره طلاق واقع کېږي که نه؟ نه، دا خو وعده ده چې طلاق درکوم. نو که بیا طلاق یې ورکړه طلاق واقع کېږي که نه؟ وعده یې کړې ده، دې ته وعده ویلی شي. محمد یوسف ورور د بتخاک نه موږ سره اړیکه نیولې وه، وایي چې پلسکاري دکان لرم، بل یو کار په زر کوي یو انسان او زه ورته 1.5 زر وایم، آیا دې کې خو به ګناه نه؟ محمد یوسف ورور دا تجارت دی، تجارت کې کم و زیات وي، خو دومره اندازه ذهن کې ساته که دغه ځای د 100 روپو کار غواړي او ته 1.5 زر ووایې نو ظلم کې به واقع شي. صحیح ده چې هغه مال درته حرام نه شو، مګر زیاتی دې وکړه مال کې به د برکت نه، جایز دی درته. کوشش دا وکړه چې د اندازې مطابق که د نورو نه ته یو 15 روپۍ کم واخلې، دا به ستا دپاره د خیر او د برکت ذریعه وي، ځکه یوازې پیسو باندې تکیه تړل نه په کار که نه، په الله باندې هم ښه تکیه په کار ده، بروسه په کار ده چې الله مرسته دې وکړي. که بغیر د الله د مرستې نه 10 زره وګټې، خو چې حلال د الله تعالی په مرسته باندې 1000 وګټې، دا 1000 به ښایي، نو جایز دی درته. مګر تقوا دا ده چې گزاره کوي د خلکو سره. بل وی چې په زنا که څوک وګوري مرګ جایز دی که نه؟ نو زنا کتل مرګ د هغې انسان خو 4 ګواهان غواړي، ته یوازې نو قطع تعلق ورسره وکړه، دوستي ورسره پرېږده، خپلولي ورسره پرېږده، کولی شي، خو وجل جایز نه دي، ځکه چې د وجلو دپاره شریعت خپل اندازه ټاکلې ده، په هغې اندازې باندې به صحیح ده چې د خدای مجرم دی او یقینا چې تا کتلی دی نو بس صحیح ده زنا وکړه، خو د شریعت هغه حدود چې قایمیږي هغه داسې نه دی چې ته مرګ په نه خبره وکړي. او د پښتنو رواج کې خو بس هغو چې شکمن هم شي وجني، خدا خو د شریعت لاره نه ده که نه. ګلرحمان ورور د تګاب نه موږ سره اړیکه نیولې وه، یو ځل اړیکه قطع شوه، بیا یې اړیکه ټینګه کړه، مننه کوتې. وایي چې زما ماشومان دي غوږونو نه یې اوبه ځي، مونځو سره کېږي که نه، او درد کله وي کله نه. نو داسې کار دی کوي چې هر مونځ دپاره جدا اودس دی کوي او غوږونو کې د مالوچک دي، نو خپل مونځ دی وکړي خیر. که دا هسې دا اوبه ځي درد نه لري نو بیا خو زخم نشته، دا خو عادي دی، دا اوبه بیا مردارې نه دي. که زخم دننه موجود وي درد لري نو بیا دا د زخم اوبه دي، نو زخم اوبه مردارې وي، نو هر مونځ دپاره به جدا جدا اودس کوي. کله چې وخت ووته د اودس هم ورسره مات شو، اگر که د اودس نه مات کړی خو اودس مات شو، خو ته د یو ډاکټر سره مشوره وکړه ورور، دا
که چیرته زیات شي نو خدای مکه چې بیا تکلیف درنه کړي درته. دویمه دا چې وایي د سفر دعا. نو سفر دعا خو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. خدای وی چې 14 کاله کې ځاله بیتین ونه وتلم نو نکلکه حافظه مې ده نشم یادولی. نو زه به درته لنډه طریقه داسې وښایم چې کله روانېږي نو پښتو کې بیا دعا وایه. ثنا دا غذات لره چې موږ ته یې تابع کړی دی دغه سورلي. موږ نو چې زور هم کړی وی او دا هم تابع کړی وی او الهه موږ ستا بندګان یو او تا ته بیرته راځو. پښتو کې دغه وایه دا به د هغې ترجمه شي. نو امید ده چې انشاءالله خیر و برکت. بل چې روانېږي بسم الله وایه، اسانه خبره دا ده بس بسم الله الرحمن الرحیم چې روانېږي. کله چې په لوړ زبانې موټر خیجې په جګه الله اکبر د ځان سره وایه. کله چې ښکته موټر لکه داسې چړۍ کې راځي چې ښکته کېږي دی وخت کې الحمدلله وایه. او کله چې تاویږي موړ غوندې وي سړک پکې تاو شوی نو دی وخت کې چې را تاویږي نو د الله تعالی یا کومک د الله تعالی نه غواړه او که دا نه وي نو بیا لا اله الا الله وایه نو الله به در سره کومک کوي. واحد الله ورور له پروان نه موږ سره اړیکه نیولې وه او پوښتنه دا وه چې د غسل اوبه که سطل کې څو چکه وغورځېږي دغې اوبو باندې غسل کېږي که نه؟ او استعمال شوي اوبه پاکې دي خو پاکوونکي نه دي ښه ورور. استعمال شوي اوبه که په کالو پرېوتل او یا په نور څه شي پرېوتل یا سطل کې پرېوتل نو خیر دی غسل ورسره کېږي مګر پاکوونکي نه دي ښه. مردارې نه دي پاکې دي خو پاکوونکي نه دي. په دې اودس نشي کولی او غسل پې نشي کولی خو که ساس کې پرېوتل په دې پاکو اوبو کې هغه کم دي او دا ډېر دي پاکې اوبه ډېرې دي نو غسل پې کولی شي. بله پوښتنه سراج الدین ورور کړې وه چې تهجد لمونځ په اړه لږ معلومات راکړه. نو چې ما ته خو تعداد معلوم دی خو ما ته طریقه وښیه چې کوم وخت کې. اول خو دا دی ورور چې دا د شپې په اخرنۍ حصه کې کېږي. ماښام وخت چې داخلېږي او سبی وخت دا به په 3 حصو تقسیم کړي. په دې 3 حصه کې تهجد کېږي بس حساب یې ولګوه. ماښام په 100 داخلېږي سبی په 100 باندې داخلېږي. د تر منځ دا 100 ساعته دي دا بشمار کې په اخیری ساعت کې په 3 حصه کې تهجد کېږي. او تهجد 8 رکعاته دي ښه ورور پورا 8 رکعاته دي. که 2 رکعات هم کوي نو اجازه شته 4 هم کوي اجازه شته خو پورا 8 رکعاته دي. او د دې او د عام منځونو هېڅ فرق نشته دی. تلاوت عام منځونو کې هم کوي په دې کې هم کوي. رسول جان ورور د هلمند نه موږ سره اړیکه نیولې وه. وایي مخکې مې کاروبار نه کو پلار به رټلم اوس کاروبار کوم پلار را سره مینه کوي نو څنګه دی؟ نو دا خو انساني فطرت دی نو چې ته اوس په کور کې پروت یا هېڅ کار دی نه کوه نو خامخا به پلار خو ځوان زلمی الحمدلله الله تعالی ځواني در کړې ده نو خامخا ته خو به څه کوې پلار دې دومره خواري کړې وه ستا سره محنت یې کړی او ته یې په دومره سختو باندې وپاللې. نو فطرت د انسان دا دی چې اوزګار کم سړی ګرځي بل سړی ورسره مینه نه کوي. دا خو پلار دی. خلک پردي خلک هم در سره مینه نه کوي. نو چې اوس ته کاروبار کوي او پلار در سره مینه کوي نو دا پیسو د وجې نه کوي دا ستا د محنت د وجې مینه کوي ښه چې زوی مې له خیره انشاءالله چې محنتي شوی دی که نه پیسو ته ستا به ګمان نه کوم چې پلار داسې وږی تږی ناست چې تا راوړه بس دی ژوندی پاتې شو که ته پیسې ورنه کړې نو خدا ناخواسته دی مړ کېږي نه دا ستا په دې محنت خوشحاله دی ستا په دې ویښتوب چې ویښ شوې په دې باندې خوشحاله دی ښه. مشران یو متل کوي وایي زردکې ته یو خبره کوي ګازره ورته وایي زردکې په خوند دی نه یم په خرپ دی یم که نه که خوند کوي که نه کوي خو چې کله یې خوري نو دا خرپ چې اواز وکړي نو سړي ته دغه مزه ورکوي. نو ستا پیسو ته به دونه پلار د خوشحاله نه خو ستا محنت ته پلار د خوشحاله دی ښه. نارینه محنت باندې ښه ښکاري چې محنت کوي او زنانه کور کې په ناست او په عزت باندې ښه ښکاري چې هغې کې حیا او پرده وي. غفار خان ور له پکتیا نه موږ سره اړیکه نیولې وه وایي چې اوس مکتب نه راغلم او ډېر ستومانه یم چا راته ویلي وو چې غصب شوي ځمکه باندې مسجد دې کې مونځ کېږي که نه. ګورې غصب څو قسمه دی ښه.
یو خو عام د خلکو نه لکه سړی معلوم دی ولته د غصب کړی په دې ځمکه باندې نه کېږي، ولې دا د هغې حق دی، ته پردي په حق باندې قبضه مه کوه. یو د چې ځمکې د ډاګې دي که نه، بعضې خلک وایي دا د حکومت د غصب کړی. حکومت د چا پلار هم نشي غصب کولی. حکومت ډېر طاقت لري، قوت لري، هغه کولی شي غصب هغه وخت کې کېږي چې مقابل جانب کمزوری. دا خو کمزوری نه دی، حکومت خو په دې عامو خلکو ډېر زورور دی، نو دا چې ورته پرېږدي نو دې کې ضمناً اجازه شامله وي، هغې ته غصب مو وایي. او باقي د یو مسلمان نه یو ځای د یو کمزوري نه یو ځای په زوره نیول او په هغې کې مونځ کول بیا نه کېږي، په هغې مسجد جوړول بیا نه کوي. غصب شوې ځمکه په دغې معنا چې کومه تشریح ما وکړه، باقي مې په رب العالمین سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.